سلامونه، جوړ په خیر، شفا افغان یم. تاسو به ډېر وخت لیدلي وي، اورېدلي به مو وي. یو خو زموږ ټولنه خپله مطلب پخوانی فکر غواړي، پخوانۍ کیسې غواړي، او یو زموږ په ټولنه کې لغازونه، تهمتونه، بې ځایه مجلسونه دا ډېر وي، او تشویق زموږ په ټولنه کې بیخي سته نه، ختم، مکمله ختم دی. یاره تا به لیدلي وي دا ځینې بیا عجب عجبه مجلسونه وي، اره لکه څونه غټ سوی، ته به ورته وایې چې وروره نه یم غټ سوی دونه، خو تا نه یم لیدلی. یا ما که لیدلی که مې نه یې لیدلی، فلانی هلک ستا همزولی و، هغه خو دونه نه دی غټ سوی. و وروره د هغه صرف ږیره نه راځي، ما او دی اوس هم هغه رنګه یو. یا ته کوچنی هلک وې، ته ډېر کوچنی یې. نو هو صاحبه، نو ته خو دغسې له موره غټ نه یې پیدا سوی، خو ته به هم دغونه وې، بس بیا به غټ سوی یې، به دغه سوی به یې. بیا ځینې وخت بیا دا مجلسونه د فلاني کاکو زوی، هغه هم اوس دونه غټ سړی سولی، نن و خلکو ته تقریرونه کوي. د دغه ټوله کیسه ماته معلومه ده. تاسو به لیدلي اوس دا ځینې وخت په ټولنیزو رسنیو پر ځینو ځوانو لیډرانو باندې ځینې خلک مجلسونه کوي. مړه د دغه ګرده کیسه ده، دغه اوس ویډیو را روانه ده، بې ځایه مجلسونه. په کلي علاقه کې یو ښه هلک، یو ښه استعداد لري، راپورته شي. د دغه ټول مجلس دا ماته معلوم دی، دغه څه کیسې کولې. اصلا چې کله ته یو پرمختګ ستا په یو شي کې روان وي، تر ټوله دمخه ستا خپله ټولنه ستا مخالفت کوي، او په تا پسې به بې ځایه مجلسونه کوي، خو ته به کوشش کوې چې پرمختګ وکړې. او زموږ په ټولنه کې د تشویق ماده ډېره کمه ده، ډېره سخته اړتیا ده زموږ په ټولنه کې د تشویق. تاسو باور وکړئ که تشویق وایه، شاید زموږ ډېر داسې ځوانان شته چې دوی د ډېرو استعدادو خاوند دي، موږ وار د مخه د دوی استعدادونه ور ووژنو. استعدادونه یې څنګه ور ووژنو؟ په تهمتونو، په بې ځایه خبرو، په مجلسو. اوس مثال ما چې کله د خپله د سوشل میډیا پخوا مې لیک کوئ، کله چې بیا د ویډیویي شکل کې سوم، لیک چې مې کوئ چا تنقید نه دی کړی، خو چې کله مې دا ویډیووي جوړې کړې او په ټولنیزو رسنیو باقاعده فعاله سوم، نو ډېر ملګرو ماته وویل یاره دا اوس ته څنګه کار کوې، یاره دا اوس تا کوم کار شروع کړی دی، زموږ کلتور خو دا نه و، زموږ کلتور کې خو ویډیو جوړول نه و، داسې کښېنستل نه و. وروره نو زموږ په کلتور کې خو نو پخوا موبایل هم نه وي، دا له کومې خوا راغلی؟ پخوا فیسبوک هم نه و، دا له کومې خوا راغلی؟ اصلا ته به خپل کلتور کې دا ځینې شیان پرېږدې چې در ورننوځي، خو ستا په ټولنه کې هغه د پرمختګ سبب جوړېږي. اوس د سوشل میډیا زموږ په ټولنه کې راتګ او دې ته اجازه ورکول، دا زموږ د ټولنې د پرمختګ په معنا ده، نه د شاتګ. عبدالملک ستانکزی وایي زموږ په ټولنه کې د عقلانیت معیار مشرتوب ګڼل کېږي. اصلا که مشر و هغه عقلمند دی، که کشر و هغه بې عقله دی. مطلب اوس که یو کشر یو ښه کار کوي، موږ غواړو چې وار د مخه یې په چپېړه ووایو لکه ته وګوره تر تا مشران شته. بلکل مشران په یو ځای کې چلېږي. اصلا ځینې مجلسونه داسې دا اوسنی وخت کې تاسو وګورئ، د دنیا په اکثره پرمختګ کې د ځوانانو ډېر لوی رول دی، خو زموږ په ټولنه کې ځوانانو ته په ښه نظر نه کتل کېږي. او ځینې وخت مطلب تا ته وایي چې هلکه دا اوس ته کوم کارونه کوې، پلار دې څه کول، نیکه دې څه کول، او ته څه کوې؟ نو وروره نو زما پلار نیکه خو په غوجل کې وي، پسونه به هم هلته وو، دوی به هم هلته وو، په یوه غوجل کې به ګرده اوسېدل، او موږ شکر دی هر سړی په جلا په خونه کې ګرځي. وروره زموږ پلار نیکه خو به وروره غریبانو ټول عمر په پسو تېرولو کې، پسونه ګوره، بوټي راوړه، پلانا وکړه. مګر اوسنۍ ټولنه وروره ماشاءالله هغسې نه بوټو ته مجبوره ده، نه پسو ته مجبوره ده، پرمختګ یې کړی. خو ځینې اوس هم غواړي، مطلب ځینې بیا دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عاجزي خوښوله، سادګي یې خوښوله، باید موږ عاجزي او سادګي وکړو. یعنې د دوی په فکر باید ځینې بیا دا وایي چې یاره پخوانی خر دې وای او ما دې بوټ راوړی، او بس داسې پر پښه اچولې او شنې ترخې شي راته پرتې، موږ دې غوا ولی او هلته دې کوچ پراته ولی او شنې دښتې دې وای، نه دې بازار وای، نه دې دغه وای، د تور وخت دې وای، وروره جنګ دې وای، ما دې توره راخیستې وای، شهادت مرګ دې وای. پرمختګ کړی دی. ځینې خلک ګسه غواړي نه چې په ټولنه کې دا ځینې شیان پرېږدي. نو پکار ده چې هغه څه چې موږ ته یو څه ګټه را رسوي، زموږ ټولنه د پرمختګ خواته بیایي، پکار ده چې هغه شیان لکو. نو د تشویق ماده په ځان کې ولرئ. باور وکړئ که تاسو چیرې د تشویق ماده یو څوک متشویقول شروع کړل، باور وکړئ ستاسو په عزت کې به ورځ تر بله پرمختګ کېږي، نه د شاتګ. مننه، ژوندي او بریالي اوسئ.